الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. مدرسه عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې د پیښور د لنډي سړک په عیساخیلو سیمه کې موقعیت لري. یا د مدرسه د نورو دینی ادارو په څیر یو علمي درسګاه ده چې ځینو ستونزو له وجې پرمختګ ځنډېدلی دی. په یاده مدرسه کې د کوچنیانو لپاره د زده کړو بېلابېلې ښوونیزې چارې ترسره کیږي چې پکې ناظره، حفظ القرآن، علم التجوید او نوراني قاعدې کوچنیانو ته ښودل کیږي. د زیارت په شپه تعلیمي انجمن او د حلقاتو ترمنځ د مسابقې پروګرامونه ترسره کیږي او د اسلامي مراکزو نه یو ښکلی مرکز دی. همداراز په دې اداره کې 4 قاریان او حافظان تدریس کوي او تقریبا 200 طالبان په دې مدرسه کې زده کړې ترسره کوي چې 40 طالب العلمان په دې مدرسه کې مقیم دي چې د قیام او طعام بندوبست د مدرسې لخوا کیږي. خو د بعضې اقتصادي ستونزو له وجې پرمختګ ځنډېدلی دی چې د دې مدرسې تعمیري کار په منځ کې معطله شوی دی. همداراز د دې مدرسې میاشتنۍ خرچه د 1 لاک نه زیاته ده. د دغه مدرسې یو شاخ هغه د زنانو دی چې د هغې لپاره 8 مرلې ځمکه اخیستلی شوې ده چې هغې کې صرف 4 دیواري او د برنډې کار شوی دی، لیکن د هغې د پلستر کار او بعضې پیسې د ځمکې هم قرض پاتې دي. د دې مدرسې د پرمختګ لپاره ټولو مسلمانانو ته خواست دی چې خپل ثواب او اجر حاصلولو لپاره چې د چا کومې طریقې سره تعاون وس کیږي نو د خیر په کار کې حصه واخلئ. الله جل جلاله دې تاسو ته اجرونه او ثوابونه درکړي. زموږ سره د اړیکې نیولو لپاره 0029 340 550 50 440 0092 340 05 50 440. هي الحلقات